ون لغات دی spend معنا مصرفول یا تیرول. speech وینا. Satan شیطان. devil هم ورته ویل کیږي. weak کمزوری. unpaved کچا یا خامه. تیپ د تیپ معنی ده غله. breaks خښتې. storm طوفان. او بل مهم لغات چې دی eat out معنی دی د باندې خوراک کول، د کور نه بهر خوراک کولو ته eat out ویل کیږي. eat in د کور دننه خوراک کول یا کور کې خوراک کول. eat in. silly احمق. tired ستړی. judge قاضي. judge. governor والی. governor. municipality ښاروالی. municipality ښاروالی. wallet بټوه. apologize بخښنه غوښتل یا معذرت غوښتل. apologize دا د sorry یا excuse په ځای استعمالیږي. apologize. dad پلار یا والد صاحب. dad. mom مور. slingshot لینده. slingshot. well څا یا کوهی. laugh خندا یا خندله. خندله. kill وژل. die مړ کېدل. ghost روح یا ارواح. robbers غله. peace سوله. security امنیت. lawyer وکیل. justice عدالت یا انصاف. عدالت. prescription
نسخه د ډاکټر نسخې ته پرسکرپشن ویل کیږي. کله چې ډاکټر دوا ولیکي په کاغذ باندې همدې کاغذ ته پرسکرپشن ویل کیږي. پرسکرپشن. میډیکل میډیکل طبي. پاور قدرت یا طاقت. پاور. گریو یارد هدیره. گریو یارد گریو یارد. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.